طالبانو بیا ولې امریکا ته زارۍ شروع کړي دي؟ آیا امریکا مسلمانه شوې ده؟ دا چې په کوم دلیل بیا افغانستان ته امریکا راځي د هر څه په دې ویډیو کې وګورئ. 20 کاله یې ورسره جګړه ځکه وکړه چې امریکا دې هیواد ته راغلې وه، خو چې څو میاشتې لا وتلې نه دي بیرته یې راغواړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي برخې مرستیال عباس ستانکزي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې امریکا د بیرته افغانستان ته راشي او دلته د سرمایه گذاري وکړي. عباس ستانکزي وویل په ځانګړي ډول د امریکا دنده ده چې د افغانستان په اقتصاد کې پوره ونډه واخلي، ځکه په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان اقتصاد هم د امریکا خراب کړ. اوس دا د دوی دنده ده چې راشي او د افغانستان د اقتصاد په چارو کې ونډه واخلي او دلته خدمت وکړي. ستانکزي وویل چې دا د امریکا تعهد دی چې د افغانستان راتلونکي اسلامي نظام په رسمیت وپیژني او دا مهمه هم ده. هغه له امریکا وغوښتل چې په افغانستان کې خپل سفارت خلاص کړي. آیا امریکایان مسلمان شوي؟ آیا دا هغه امریکا نه ده چې وړاندې راغلی وه؟ آیا د دې امریکا بیا دا راتګ په دې معنا نه دی چې دوی به بیا یرغل کړی وي؟ لکونه افغانان په تیرو 20 کلونو کې په دې خاطر در تیر شول چې امریکا ته غلامي کوي او تاسې امریکا دلته ساتلې. خو عباس ستانکزي چې د تیر 20 کلن جهاد مخکښه جهادي سیره هم د امریکا ته غېږه پرانیستله او ورته یې بیا د راتګ بلنه ورکړه. طالبان غواړي چې هسې یو ځل د امریکا رضایت ترلاسه کړي. عباس وویل چې امریکا باید خپل سفارت هم راوړي او کابل کې بیرته پرانیسي. ډیره زیاته مننه کوم چې دغه ویډیو مو تر اخره ولیده. تاسو طالبانو ته په دې اړه څه ویل غواړئ؟ خپل وینا خبرګون مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ یې هم انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې نشروو. ستاسو له مثبتو نظریاتو هم ډیره زیاته مننه. تر بیا الله مو مل شه.